سلامونه وخت مو په خیر په افغان میډیا چینل کې د نن شپږ مهمو خبرونو څخه راغله. زه یوسف خان مصری یم. د طالبانو سره محکمې په درې جلا خبرپاڼو کې په میدان وردګو، کابل او پکتیکا ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسانو ته د زنا او لواطت په تور په عام مغزر کې په درود وهلو خبر ورکړی دی. د لومړۍ خبرپاڼې له مخې طالبانو د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې یو کس د لواطت په تور د 2 کلونو تنفیذي بند ترڅنګ په 9 درو وهلی دی. په دویمه خبرپاڼه کې د طالبانو سرې محکمې ویلي چې په کابل ښار کې یو نارینه او یوه ښځه د زنا په تور په 1.5 کال تنفیذي بند او 9 درو وهلي دي. د طالبانو سرې محکمې همدارنګه په دریمه خبرپاڼه کې د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې 2 کسان د لواطت په تور په 1 کال او 8 میاشتو بند او 9 درو د وهلو خبر ورکړی دی. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یا USAID اعلان کړی چې په پاریس کې په یو نندارتون کې د $1,080,000 په ارزښت د افغانستان د 600 کیلوګرامو زعفرانو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړی دی. USAID ویلي د افغانستان د زعفرانو د ملاتړ لپاره به دوی هر کال دغه کچې زعفران د زعفرانو له خصوصي صادرونکو شرکتونو څخه پیري او له دې لارې به د افغانانو له اقتصاد سره هم مرسته وکړي. د افغانستان زعفران د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او د کیفیت له اړخه تر اوسه بدیل نه دی موندل شوی. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی وایي د هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبانو حکومت ته رسما خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقوقو او په تیره د ښځو د حقوقو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه ICJ کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې وویل طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دوی زیاتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدله نه شي نو دوی به دا مسله ICJ ته راجع کړي. د 4 هیوادونو په خپله طرحه کې د هغه نړیوال کنوانسیون یادونه کړې چې د ښځو په وړاندې د هر راز اغېز له منځه وړل غواړي. دوی طالبانو ته 6 میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسي بدلې کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه 1 میاشت تېره شوې ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کیږي. د غزې اوسیدونکي ویره لري چې اسرائیل د غزې په شمال کې د استوګنې د سیمو د تحلیل لپاره ښایي نورې هوایي حملې وکړي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل اسرائیل د هغو لاریو شمېر کم کړی چې غزې ته مرستې رسوي او وایي چې له دې سره به د خوړو، دارو درملو او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي، خو اسرائیل دا خبر رد کړې ده. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت لاهیه سیمه کې د اسرائیل په پروني برید کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي او په دې سیمه کې پر یوه کور د پرون سهارنۍ بمبارۍ په پایله کې 2 کسان وژل شوي دي. سرچینو رویټرز خبري ایژانس ویلي په زوایدیا ناحیه کې د اسرائیل په یو بل هوایي برید کې 4 کسان او د غزې په مرکزي او جنوبي برخو کې په جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان او نړۍ د کرکټ نمتو لوبغاړی راشد خان چې میاشتنی عاید 950 میلیونو افغانیو ته رسیږي د نړۍ د لوړ عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلنی معاش 200 میلیونه افغانیو ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کلیدي لوبغاړی دی دا مهال د هند د کرکټ د غوره لیګ IPL یو له لویو ستورو څخه ګڼل کیږي. راشد خان یو هیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزله ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. او د پای خبردار چې د پوخاني افغان هوایي ځواک پیلوټان په امریکا کې د پیلوټۍ د اسنادو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. ویرسیکل مجله چې د پیلوټانو اړوند خبرونه خپروي دوشنبه ناوخته راپور ورکړ چې په تګزاس کې دغو 18 افغان پیلوټانو د فدرال هوایي چلند د سند لپاره یو لړ روزنیزې دورې هم ترسره کړي دي. د راپور په اساس هغه پیلوټانو چې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې MH-4 محاربوي بلیک هاګ یا MI-12 ترانسپورتي هلیکوپټرې چلولې. دا پیلوټان که څه هم هر یو له 300 تر 1200 ساعتونو د پرواز تجربې لري، خو په امریکا کې د هوایي چلند سکتور ته د داخلېدو لپاره باید ازموینه ورکړي او سند ترلاسه کړي. د پوخاني افغان هوایي ځواک نږدې ټول پیلوټان د 2021 کال په اګست کې له افغانستان ووتل. د دوی ګڼ شمېر امریکا کې میشت دي. د کابل په سقوط سره یو شمېر پوهانیو پیلوټانو ځینې هلیکوپټرې چې امریکا وایي د دوی ملکیت وي او د افغان هوایي ځواک په اختیار کې وي ازبکستان ته یوړې او لا هم هلته پاتې دي. له لیدو او ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب لازمي وکړئ. تر بیا ښې چارې ښه شپه.